بسم الله الرحمن الرحیم. راځو صرف سافت د صرافي سافټویر سیټ اپ کول، بیلانس رسول او د هر څه په اول ځل باندې عیار کول په څه ترتیب باندې او په کوم طریقه په کوم شکل باندې کولی شو. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته هغه برخې ټول تشریح کوو چې خالي سافټویر د صرف سافت ستاسو سره وي. تاسو څه رقم هغې کې خپل خزانه یا دخل یا نغدي حساب نغدي پیسې رسوي، د مشتریانو بیلانسونه رسوي، د مشتریانو حسابونو د مشتریانو موجوده بیلانس او دا هر څه څنګه ورته رسوي، کرنسیانې څنګه اضافه کیږي، مشتریانو زاړه حسابونه، رسید بور، دا هر څه په کوم شکل باندې په اول ځل عیاریږي او برابریږي. نو د دې هر څه لپاره تاسې همدغه ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ په دقیق ډول باندې، په دقیقه توګه. ښه، لومړی راځو موږ او تاسې د شرکت لپاره ډیفالټ حساب د هغه ورته جوړو او بیا هغه په سیټینګ ورته ډیفالټ انتخاب کوو. د مشتریانو ته راځو او بیا پر نوی مشتری اضافه کول باندې کلیک کوو. نو ورته شرکت ولیکئ، تخلص کې مو شرکت حساب، موبایل شمیره مو 1235، ایمیل ادرس باید ورته ورکړو، که چېرته وي که نه وي بس همداسې پرېږدئ. او دلته به ورته برانچ انتخاب کړو، اکاونټ نمبر یې 5 ده او زوړ حساب د شرکت ده نه ورته اچوو او ده هم ثبتوو. کله چې د شرکت کاته جوړه سول نو راځو په لومړي قدم کې موږ د شرکت د خزانې حساب جمع کوو. راځو موږ او تاسې دلته ډیپازیټ کوو. د شرکت په حساب کې موږ هغه د شرکت کې چې کوم د خزانې حساب پروت ده، خزانې کې چې څومره پیسې کیش پرتې دي، هغه حساب موږ او تاسې دلته د شرکت په حساب کې رسید کوو. په هرې کرنسي باندې بیلې بیلې، په ډالر در سره پرتې وي، په افغانۍ در سره پرتې وي، په کالدارې در سره پرتې وي، په تومن در سره پرتې وي، په یورو، په ین، په هره کرنسي چې در سره پرتې وي نو هغه کرنسي به داسې انتخاب کوئ او دلته به یې هغه مبلغونه لیکئ. 8000 ډالر پراته دي او دلته ورته وایو چې خزانه موجودي، او د دې نه وروسته په افغانیو کې، بیا په کالدارو کې، بیا په ډالرو کې هم په دغه شکل باندې موجوده خزانه موږ رسوو. کله چې موږ د خزانې موجودي ورسولو، دلته موږ ته وایي چې د دخل نقده بیلانس څومره ده، 8000 ډالر ده. صحیح ده. دغه انټري یا دغه حساب ستاسې منشي یا هر هغه څوک چې هغې ته تاسو اجازه په لاس وهنې نور کوئ، نو هغې دې انټري ته اکسس نه لري چې دی د خزانې حساب بیا تغییرات پکې راولي، هېڅوک هم نشي کولی. بیا ښه، په دوهم قدم کښې راځو مشتریانو ته کاتې جوړوو. پر مشتری باندې دلته کلیک کوو او نوی مشتری ته اکاونټ جوړولو باندې کلیک کوو. دلته فرض مثال زه برانچ جوړوم، که نه شرکت جوړوم، هرات برانچ. تاسو چې کومې حوالې د هرات سره لرئ دلته هم هغه را سره راجسټر کوو. اکاونټ نمبر یې 5 رالی. تاسو کولی شئ چې د 1001 څخه همداسې شروع کړئ. اډرس ورته اچوئ چې فرض مثال ادرس یې ده هرات ولایت ده، د عکس یې شان قدم ورته واچول. دلته به برانچ انتخاب کوو. لاسلیک دا هر وخت کې ورته لویږي که تاسو چېرته وغواړئ. آینده کې هم ایډیټ کولی شئ، که چېرته ورته سره نه وي او ضرور وي نو تاسې کولی شئ آینده کې هم ایډیټ کړئ. ښه، هرات اوس تاسې سره په اکسل کې چې تاسو کوم حسابونه لرئ یا په کتاب کې لرئ، هغې اوس تاسو سره په کوم حالت کې دی. فرض مثال د ډالر ستا سره جمع دي، ته قرضدار یې که دی ستا قرضدار ده. افغانۍ کې څه حساب ده. فرض مثال هرات شرکت موږ وکتئ، د ده زموږ سره جمع دي پیسې، موږ یې قرضدار یو، نو د ده پیسې دلته باید موږ په ډالر کې په رسید کې ولیکو 8000 ډالر. او بل بیا هم په بل کرنسي کې حساب ورسره لرو، په کالدارو کې. په کالدارو کې بیا دی زموږ قرضدار ده. فرض مثال 9 لکه کالدار دی زموږ قرضدار ده. دغه رقم کوم بل د افغاني حساب هم ورسره ولرو، بیا د افغانۍ ورته انتخاب کوو، افغاني سمبول انتخاب کوو. په افغانۍ کې هم فرض مثال دی زموږ قرضدار ده 14 لکه افغانۍ. پر دې باندې به کلیک وکړو.
اوس موږ د هرات د برانچ په 3 کرنسي کې حسابونه هغه اخرنی بیلانس خو تاسو راایستلی وي. بیلانس اخري بیلانس ته ګورئ په ډالر کې تاسو د ده قرضدار یاست او یعنی د ده پیسې ستاسو سره په ډالرو کې جمع دي، خو په کلدارو کې بیا بیرته دی ستاسو قرضداره ده او په افغانۍ کې هم ستاسو قرضداره ده. نو پر ثبت باندې به کلیک وکړو. په همدې شکل باندې د مشتریانو ته هم حسابونه جوړو. په همدې شکل موږ به یو مشتری به هم زه جوړ کړم خو او اپ د ریکارډ به یې جوړ کړم. بیا به یې هلته تاسو صرف هغه حساب وګورئ، ځکه ترتیب او طریقه یې صرف ټول همداسې ده، صرف په دې ځای کې د برانچ پر ځای ورته کسټمر انتخاب کوو. ستر هوتکي مې دلته ولیکئ. یو خبر ځکه مې دا ستر هوتکي په انګلیسي الفاظو ولیکئ چې تاسو پکې کنفیوز نه سئ. سیسټم چې دی هم انګلیسي الفاظو باندې نومونه اکسپټ کوي، هم یې په پښتو باندې په دواړو اکسپټ کوي. ستر هوتکي مې ولیکئ. موبایل شمیره سوه، اکاونټ نمبر، ایډرس، اکاونټ نمبر خپل اتومات رالی کولی شو چې موږ تغییر هم کړو په خپله خوښه. کسټمر مو درته انتخاب کړئ او په زاړه حساب کې مې صرف ډالر او افغانۍ ولیکل چې د ستر هوتک زموږ سره مشتری په حیث باندې کاته لري، حساب لري او د ده راسره 1000 ډالر جمع دي او راسره یې 10,000 افغانۍ جمع پرتې دي زموږ سره په شرکت کې. نو دا به هم زه ثبت کړم. ښه، د ټولو مشتریانو لیست باندې سره ورسوئ. که یو مشتری ده، که 10 دي، که 100 دي، که 10 دي، ټول مشتریان به مو په همدې شکل باندې ورسوئ. نو بیا به تاسې راباسئ خزانې حساب به وګورئ. خزانه ګورئ زموږ هماغه 8000 ډالر پراته دي. دا خو هغه بیلانسونه دي. موږ خو کیش خزانه رسولې ده وختي چې زموږ په خزانه کې زموږ سره په داخل کې زموږ سره نغده حساب 8000 ډالر پروت و. دا د مشتریانو بیلانسونه دي چې بیا موږ نور ایستلي دي. د خزانې نغده حساب موږ رسولی ده. راځو عمومي بیلانس شیټ ته راځو. بیلانس شیټ ته راځو. تاسې ګورئ دلته هرات برانچ 8000 ډالر زموږ سره جمع دي او افغانۍ چې کوم دي په هغه کې 6 لکه افغانۍ هرات برانچ زموږ قرضدار ده، ذمت بیلانس ده، قرض ده او په کالدارو کې مو هم 7 لکه کالدارې زموږ دی قرضدار ده. څوک مو قرضدار ده؟ هرات برانچ. او ستر هوتک بیا زموږ سره مشتری په حیث باندې ده. د ده زموږ سره 1000 ډالر پراته دي او 10,000 هم افغانۍ پرتې دي. جمله بیلانس سو 9000 ډالر سو 9000 ډالر جمله بیلانس په ډالرو کې او په افغانیو کې دغه 10,000 افغانۍ خو جمع دي او د خلکو زموږ سره جمع دي او دغه زموږ به د خلکو سره جمع دي کنه. نو د 10,000 چې د 6 لکه نه منفي 15,000 لا هم زموږ قرض پاته ده په مشتریانو باندې. د ټولو جمله دلته راایستلې ده. جمع یو ځای جمله په بیلانس کې بیا کوم څوک چې رسید یا کوم څوک چې قرضدار دي هغه رسید د قرضداري نه د ټوټل نه منفي کړی ده. دلته بیلانس راوتلی ده او کالداري هم په همدې شکل باندې. دلته بیا تن اساس ته صرف ذمت بیلانس وایي، قرضدار بیلانس درته وایي. په ډالرو کې موږ قرضداري نه لرو، په افغانۍ کې 6 لکه افغانۍ قرضداري لرو، په کالدار کې 7 لکه کالدار. طلب بیلانس بیا چې چا زموږ سره جمع پرتې دي، زموږ سره رسیدګي لري، زموږ سره پیسې راکړي دي، زموږ ته پرتې دي، یعنې طلب یې لري که نه، چې هغې دا د دې خلکو پیسې دي، هغې کې بیا 9000 ډالر سره جمع دي او 10,000 افغانۍ زموږ سره د خلکو جمع پرتې دي. نااجرا حوالې خو فعلا نه لرو ځکه 0 دي. طلب جمع نااجرا حوالې دا مو ځکه دلته جمله کړي دي چې هم دغه طلب بیلانس چې کوم دا بیلانس د 9000 ډالر دی، دا هم خلک زموږ څخه طلب کوي، زموږ څخه یې غواړي. کومې حوالې چې موږ ته راغلي دي نااجرا دي، دا هم د خلکو پیسې دي، زموږ څخه یې غواړي. یعنې موږ باید همیشه هر وخت باید موږ دغه پیسې ځان سره ولرو، ځکه چې مشتری موږ ته راسي هغې موږ ته ودرېږي وروره زما پیسې. او یا هم کوم څوک کوم چاته حواله راغلی وي هغې راته وایي زما دغه حواله ده تاته راغلې ده، د دې پیسې باید ماته راکړې. نو ځکه باید د دې جمله تاسو ته معلومه وي چې څومره پیسې زموږ څخه خلک طلب کوي جمله. ښه، دلته وګورئ د دخل نقد بیلانس یا په خزانه کې زموږ سره پرتې فعلا څو ډالر دي؟ 8000 ډالره فعلا موږ سره په خزانه کې موجودې پرتې دي. دا هماغه 8000 ډالر چې که ستاسو یاد وي چې موږ د خزانې بیلانس ورسوئ اول ځل په ډالرو کې، افغانیو، کالدارو، تومن، یورو ما نه در رسولی، تاسو باید هغې ورسوئ د خپل بیلانس مطابق. دلته وګوره د شرکت بیلانس، دغه 8000 ډالر چې په خزانه کې زموږ سره پرتې دي په دې کې د شرکت سرمایه څومره ده؟ یعنې د شرکت پیسې په دې کې څومره دي چې دا زموږ سره پرتې دي په داخل کې په خزانه کې د 8000 ډالر. دلته وایي چې شرکت منفي 1000 ډالر لري، یعنې شرکت نور هم قرضداره ده. ولې قرضدار ده؟ ځکه قرضدار ده چې په خزانه کې 8000 ډالر پراته دي. صحیح ده. په دې 8000 ډالر کې چې خزانې ته راغلي دي، خزانې کې پرتې دي،
په دې کې 8000 ډالره د چا دي؟ د هرات والا دي. صحیح شو؟ دا 8000 ډالر به د هرات والا سره وکیږي. اوس وګوره د ستار هوتک هم ستا سره 1000 ډالر پراته دي. صحیح ده؟ نو ځکه ته د دغه کس پیسې چې ستا سره پرتې دي دا په دې کې ته قرضدار یې. اوس نو راځو دا پیسې چې تا پر هر څه باندې لګولې دي خو ستاسو سره به ریپورټونه په زاړه اکسل کې یا په کوم بل سافټویر کې یا په کتابونو کې در سره وي. دلته خو موږ هغه اخرني بیلانسونه را رسوو او د دې نه وروسته چې بیا کوم ریپورټونه دي هغې به ټول بس چې کلیک ورباندې وکړې دی ډایرکټ دی تا ته هغه سټیټمنټ راخلاصي او ته سټیټمنټ ګورې نو مکمل درکې تا ته معلومیږي. د دې نه وروسته د حسابونو او زاړه حسابونه خو تاسو صرف دلته هغه اخرني بیلانسونه را انتقال کړي دي. د دې تیر حساب ریکارډ خو ستاسو سره یا په کتاب کې شته دی یا په ایکسل کې در سره شته دی یا په کوم بل سافټویر کې. ښه افغانۍ وګوره په داخل کې زموږ سره نسته پیسې. په افغانۍ کې زموږ سره داخل خزانه کې پیسې نسته. که ستاسو یاد وي موږ خزانه کې صرف ډالر رسولي دي نو ځکه خزانه کې زموږ سره نقدي افغانۍ نشته. خو تاسو باید خپل بیلانس مطابق د خزانه افغانۍ هم ورسوي چې څومره د سره پرتې وي همغه دقیق ارقام ورسوي. ښه افغانۍ د شرکت بیلانس په افغانۍ کې یعنې شرکت خپلې څومره افغانۍ لري 15,000 افغانۍ لري شرکت خپلې. ولې 15,000 افغانۍ لري؟ ګوره دا 6,00,000 افغانۍ د شرکت ته د هرات د برانچ سره جمع دي. یعنی د هرات د شرکت څه ده؟ قرضدار ده. خو د شرکت سرمایه ده خو هرات وړی د هرات قرضدار ده په دې کې. او په دې کې ګوره 10,000 افغانۍ بیا بېرته د ستار هوتک په نوم د کوم مشتري دي. دا پیسې خو د مشتري د هغې غواړي او ته خو د هرات برانچ نه غواړې. نو په دې کې ستا سرمایه بلکې 6,00,000 نه سوله څو سوله ستا سرمایه د 10,000 به ته مشتري ته ورکوې ستا سرمایه 15,000 افغانۍ سول. صحیح شو؟ د شرکت بیلانس یا د شرکت سرمایه څومره سوله 15,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ. په کالدار کې به ته 9,00,000 کالدار لرې. ځکه 9,00,000 کالدار لرې چې صرف 9,00,000 کالدار یې هرات برانچ والا یا د هرات شرکت ستا قرضداره ده. صحیح شو؟ نو ته وګوره دلته همغه 9,00,000 کالدار د شرکت سرمایه راغلې ده. کوم بل مشتري داسې دلته زموږ سره نسته چې د هغه د ستا سره په کالدارو کې جمع پیسې پرتې وي. او د تومنو د یورو یا د ین او د نور کرنسي حسابونه خو موږ ته څه په رسولي نه دي. ښه دا د ټول تاسو خپل مشتریان داسې ورسوئ او بیا د خپل اکسل شیټ سره کمپیر کوئ ویې ګورئ چې موږ حسابونه واقعا درست رسول دي که نه. د خپل اکسل سره دا ټول داسې چاپ یې کوئ پرنټ یې کوئ دا لیست راوباسئ په همدې بټن باندې دا چاپ کېږي. کنټرول پی ورباندې ووهئ او پرنټر ورته سلیکټ کوئ. پیپر دلته کاغذ چې کوم دی هغې به دلته ورته زما سره پرنټر نه دی انسټال دلته پی ډي اف ده تاسې به هغې دلته پورټریټ ورته انتخاب کړئ. دلته بیا آپشن راځي کاغذ به کوم کاغذ ته غواړئ هغې تاسې پورټریټ ورته انتخاب کړئ. نو بیا به تاسو ته دغه پر یو ورقه پراخ چاپ سي او که په همداسې A4 کې هم چاپ کړي صحیح ده مشکل نشته. A4 کې هم دا د لوستلو وړ ده. دا مارجن ورته نن کوي بیخي چې لږ برداره سي او A4 پیج کې سمداره سي. A4 پیپر کې ګوره دا سم واضح راوځي. A4 کې صحیح په لینډسکیپ کې مه چاپوي په پورټریټ کې چاپ کړي صحیح ده دا هم سم راوځي. بیا دا ورسره کمپیر کړي ورسره ویې ګورئ د خپل اکسل د لیسته سره د خپل سافټویر سره یې ګورئ د خپل بیلانس سره یې ګورئ. که کوم ځای تاسو اشتباه کړی ولاړ شي د مشتریانو زاړه حسابونو ته د مشتریانو لیست ته لاړ شي او د همغه مشتري هغه معلومات ورته ایډیټ تغییر کړئ او زاړه حسابونه ورته تغییر کړئ او دقیقه کړئ. که چېرته تاسو اشتباه کړی وه ځکه بیلانس په اخر کې دلته معلومیږي که دغه بیلانس دغه جمله بیلانس چې کوم دی جمله بیلانس دا 9,000 ډالر یا دا 15,000 یا دا 9,00,000 که چیرې په دې کې تفاوت ستاسو د اصلي بیلانس سره موجود وو نو تاسو دا ټول لیست وګورئ چې کوم ځای کې ستاسو څخه اشتباه شوې ده. صحیح ده؟ د خزانې حساب وګورئ دلته که چېرته ستاسو د خزانې حساب د دخل نقده بیلانس یا خزانه که چیرې ستاسو د اکسل سره مطابق وه که چیرې ستاسو د سافټویر سره مطابق وه خو اوکې ده. که نه مطابق لاړ شئ او همالته د شرکت حساب ایډیټ کړئ تغییر یې کړئ د شرکت کاته د مشتریانو په لیست کړئ او هغه څه وکړئ هغه تغییر کړئ. څوک یې تغییر کولی سي هغه باصلاحیته کس یې تغییر کولی سي چې هغه سره د دې د تغییرولو اکسس ورسره وي. هر کس د خزانې د تغییرولو اجازت نه لري. نو همغه کس دې د خپل یوزر څخه لاګین شي او خزانه دې ورته تغییر کړي هغه اشتباه دې رفع کړي کوم اشتباه چې ورڅخه سوي وي. ښه نو د دې کارونو په اجرا کولو سره به ستاسې ټول شرکت به هغه ټول سیستم به اصلاح سي او شرکت بیلانس به مو ټول ورسیږي او د شرکت
ټول د صرافي حسابونو حساب کتاب مو ټول و سیستم ته انتقال سي. طریقه یې ډیره اسانه ده، ډیره واضح ده. یو بل خبره چې زه باید تاسو ته وکړم هغه دا ده که چیرې ستاسو په شرکت کې داسې کرنسیانې وي چې هغې دلته په دې لیست کې نه وي موجودي، نو څه به وکړئ؟ نوې کرنسي اضافه کړه بټن باندې به کلیک وکړئ او دلته به د کرنسي نوم، د کرنسي سمبول او د پیسو لیمیټ چې موږ پر او تاسو پر دې د پیسو د لیمیټ په باره کې بحث هم کړی ده، نه ښایي چې په دې ویډیو کې بحث وکړو ځکه سیکرټ ده، نو تاسو به هغه ورته سیټ کړئ. او که مو غوښتله چې نه زما یورو ته زما ضرورت بیخي شته نه، زه دلته یورو څه کوم چې راسره ده، د دې پر ځای باندې باید زما سره هندي کالدارې وي، نو دا ایډیټ کا او دلته ورته ولیکه چې هندي او د دې هم سمبول ورته ایچ آر اس ولیکه، ځکه آر اس چې دی هغه د پاکستاني پیسو هم سمبول ده او د هندي پیسو سمبول هم فکر کومه انډین روپیز سمبول. دلته ګوګل کې سرچ کړئ او د هندي خپل سمبول دغه سمبولونه که چېرته تاسو سره نه وي نو خپل هر څه خپل سمبولونه لري، هغې ورته راواخلئ او لیمیټ یې هغه خپل اندازه ولیکئ. صحیح ده؟ نو ګوره زموږ سره یورو لاړله په ځای کې هندي راله، تاسو کولی شئ د هندي په پښتو باندې هم ولیکئ. صحیح ده؟ نو کرنسیانې تاسو په همدې شکل باندې په همدې ترتیب باندې اضافه کولی شئ. که چېرته کومه ستونزه وه زموږ سره مستقیمه اړیکه ونیسئ.